ټولو نه سخت بغاوت هغه دی چې تړلی سړی کله بغاوت وکړو د دغه د ایستورولو هېڅ لار نه وي چې د اسلام کته کیمه په ځون باندې اچولې وه دننه هغه د انګریز ښار دی دا زه په حقیقت سره نن د پاکستان ریاستي ادارې فوج ته زه یایم که چیرې د دغه ملګري هڅه وکړه چې په دغه کیټ باندې در ننوځي قسم په خدای چې د هغه اف سي او د پولیسو د دې د سره ګډ روون وي په شا سره درته ویایو چې دول یا دا کینټینه خالي کړې وي یو په منډه باندې خلک پسې دریمي دا یو مخته منډې وایي خو خلک وې نسي دا د په بنګلادیش کښې هم کړي وي هغه بنګالای چې کله په سرچک شو بیا یې پتلاني نه څومره په ډکا کښې پوته شول د یو چا ده کله ویلي وي باجوا چې مثال مو ته ویلي چې معافي ده وغواړي بیا مو ورته وویل چې باجوا یعنی مو باجوا شمېري او دا ځون د انډیا چې کوم جرنل و جرنل اروړه هغه شمېري چې زه د مخ ته هتیار وچوم په میشتوس باندې طالبونه یو پیرډ تېر کړی دی په میشتوس باندې فوجونه یو پیرډ تېر کړی دی یو میشت کوم د دغه خوره بچون دا د دواړې نه نفرت کو نن چې میش د ده دروازه ته روغلي نن چې میش د ده دروازه ته روغللي هغه ټک یو نه که یوه ورڅي او بله د نه ووځي چې څه دي هغه دي چمتو یې چمتو یې د پاکستان په نومه باندې ډېر قسمه خبرې وي خو میش دی ده ته پنجپای فوج ویایي هغه میش دی ځکه درته یایي چې ټوله فیصله ټوله ګټه ټول سوچ ټول د څومره چې تشدد کیږي څومره چې مرګینه کیږي څومره چې وسایل لوټ کیږي څومره